کچری څوک دا وایي چې پلانکې چې دی د بخاري دا خبره نه مني نو دا منکر دی د حدیثو، نو بیا ټولو نه غټ منکر چې دی دا بخاري په خپله دی. د په شپږو لاکو روایتونو کې شپږ زره دی الله دې کې مشابه کې کا څوک روایت راوړي دي، نو شپږ لکه خو چې د نه دي راوړي خو دې نه مني کنه، دا وایي چې دا دروغ. السلام علیکم. کله به تاسو ته په داسې عقل باندې خندا درغلي چې هغه ووایي چې یو طبیب ته په طب کې په زرګونو صفحو معلومات زده خو هغه راولګېده او یو چند صفحې کتاب یې په طب کې ولیکه، نو آیا د طبیب چې دی د طب د نورو معلوماتو نه منکر و؟ بالکل به داسې عقل باندې تاسو ته خندا درځي. خو منکر حدیث چې دی همدغه فارموله چې دی په امام بخاري رحمه الله باندې اپلای کوي او هغې وایي چې امام بخاري رحمه الله په لکونو احادیث زده و، خو بل کتاب کې چې دی څه د پاسه 1000 احادیث هغه راوړي دي، نو معنا دا ده چې هغه د نورو احادیثو نه منکر و. سبحان الله. راځئ نن چې دی په همدې شبهې باندې خبرې کوو. د ټول نه مخکې چې دی دا خبره زده کول ضروري دي او دا یو حقیقت دی چې دا شبهه د دې خپل تولید نه دی بلکې دا فکری غلامان دي. اصل کې دا شبهه چې چا لیکلې ده دا اصل کې یو يهودي اصل مستشرق و چې د هغې نوم و اګناس ګولډ زهیر. هغه په خپل کتاب اسلامیک سټډیز کې دغه رنګي شبهې ولیکلې او د هغې مقصد چې دی واضح و ښکاره و چې څنګه مسلمانان چې د ټولو نه لوی او غټ مأخذ دی چې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، په دې کې څنګه شکیان کی، نو هغه راولګي دا شبهې ولیکلي. خو زمنګ د زمانه چې کوم فکری غلامان دي په شعوري او غیر شعوري طریقو سره د دغه يهودو د پالیسي خدمت کې او روان دي. زما ډیرو محترم ورونو، دویمه خبره چې هغه ډیره زیاته ضروری ده او د دې په جهل باندې هغه دلالت کوي هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې امام بخاري رحمه الله ته چې دا شپږ لکه احادیث زده وو، نو د احادیثو نه مراد چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیلابیل خبرې وي، جدا جدا خبرې وي. خو دا داسې نه ده. حدیث د محدثینو په اصطلاح باندې طرقو ته ویل کیږي. د دې معنا دا ده چې تاسو به دې باندې پوه شئ. زه یو مثال در کوم. مشهور حدیث دی انما الاعمال بالنیات. دا حدیث چې دی په مختلفو اسانیدو سره چې دی دا را نقل شوی دی. مثلا یو صحابي چې دی دا حدیث ووایو او د هغې په مجلس کې ډیر شاګردان ناست وو، هغه ټولو شاګردانو واورېده، نو دغه یو حدیث چې دی د دې صحابي نه ډیرو شاګردانو نقل کړ. دغه ډیر شاګردان چې دی سبا دی نور شاګردان لرل چې هغې ته ووایو، نو دا یو حدیث چې دی په مختلفو طرقو سره او په مختلفو اسانیدو سره نقل کړ، خو متن چې دی هغه یو و. نو امام بخاري رحمه الله چې دی دغه متن راواغسته او په دې ټولو سندونو کې چې د ټولو نه اصح او د ټولو نه قوي سند و هغې وله ذکر که او نور سندونه د حدیث چې دی هغې پرېښودل، دې وجې نه چې دا کتاب اوږد نشي، د تکرار د وجې نه چې سندونه پکې تکرار نشي. نو امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې هم دغه کار کړی دی چې په ټولو احادیثو کې چې د کم حدیث سند د ټولو نه ډیر زیات قوي و، نو په هغه سند سره چې د حدیث هغه ذکر کړی دی. امام بخاري رحمه الله چې دا خبر په خپل کتاب کې ذکر کړی دا او دا شبهه مکمل حل کړی دا. هغه فرمایي چې د ټولو نه صحیح احادیثو چې هغه کې هیڅ شک نه و هغه ما په خپل کتاب کې ذکر کړ او نور صحیح احادیث چې هغه ما پرېښودل دې لپاره چې دا کتاب اوږد نشي. نو مؤلف د کتاب وایي چې ما صحیح احادیث پرېښي دي دې وجې نه چې تکرار را نشي او دا کتاب چې دی اوږد نشي او ته وایې چې نه دې وجې نه پرېښي دي چې انکار دې کوو. سبحان الله. امام بخاري رحمه الله کله هم دا دعوه نه ده کړې چې غیر د هغې د کتاب نه نور صحیح احادیث نشته دی. نه، نور صحیح احادیث چې دي هغه په نور کتابونو کې دي. امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړي دي، په جامع ترمذي کې، سنن ابو داود کې، ابن ماجه کې، په مسند احمد کې، دې ټولو کې چې دی صحیح احادیث ذکر دي. او چې کله ته مصطلح الحدیث وي او د احادیثو لږ غوندې علم هم تا سره وي، نو ته به په دې باندې پوه شې چې دا شبهه بالکل باطله ده او کله به هم چې دی تا دا شبهه کړی نه وي. ځکه هلته دا راځي وایي دا حدیث چې دی علی شروط الشیخین دی. څه معنا دا ده چې دا د امام بخاري او امام مسلم رحمه الله چې د حدیث لپاره کوم شرطونه ذکر کړي د هغې مطابق دی، هغې بیا هم په خپل کتاب کې نه دی راوړی. دې وجې چې دا کتابونه اوږده نه شي، هغې کوشش دا کړی دی چې د یو حدیث لپاره ډیر اسناد دي، نو قوي سند یې راغستی دی او هغې ذکر کړی دی، نور سندونه چې دي هغه پرېښي دي.
دغه رنګي نورې صحیح احادیث د دې وجې نه پرېښي دي چې دا کتاب اوږد نشي، هغه په نورو کتابونو کې موجود دي او مسلمانان چې دی د هغې نه فایده اخلي. چې کله منکرین حدیث تاسو ته دا شبهې مخې ته ږدي نو هغه به دې باندې خبر کوي چې دا شبهې نورې زړې شوي دي، دا ډېرې پخوانۍ دي، 1.5 کاله مخکې چې دی مستشرقینو لیکلي وي او خاص کر ستاسو دا کوم پیشوا چې دی ګولډ ظهیر او هغه وخت کې چې علماو د هغې جوابونه کړي دي او بس دا د علماو په وړاندې باندې د مچ د وزر په اندازه باندې قیمت نه لري. نو دین چې دی هغه د مسلمانانو نه زده کوي، د یهودو او نصواراو نه، تر څو ایمان مو سالم پاتې شي.